مناسب مزدوری کوا دروغ مو ویا مزدوری باندې لګي لیکن برکت به کې الله پاک ډیر اچي او په دروغ باندې با ډېرې ګټې لکونه به ګټې لیکن خیر او برکت به ورکې نه وي 1 روپۍ به دې هم په کار باندې نه راځي 1 روپۍ به دې په ښځې باندې نه لګي او هرې پیسې به چې کوم دی په هسپتالونو باندې په ډاکټرانو باندې په عدالتونو باندې او په تاڼو باندې به بیا لګي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو ځای کې مې وکتل څه نوجوانان دي هغې له چې کوم دی یو فرشته دی وختي کې ورله کونډه ورکي کونډه او دا وخت کې ورله دې غوږه پورې راوشلی نو چې کله ورله دا وخت کې وشلی نو بیا ورله کونډه دې بل وخت کې ته واچوي هغه ورله دې غوږه پورې راوشلی نو چې دا ورله راشلی دا بل وخت کې بیا ټیک شوي نو بیا ورله دې د کونډه واچوي چې دا ورله راشلی دا بل وخت کې بیا ټیک شوي بیا ورله دې د کونډه واچوي نبی علیہ السلام فرمایي وی ډېر سفر مې وکړو جنتونه مې وسیکل جهنمونه وی بیا مې جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې د عذاب ورته میلاوېدو دا وخت کې ونښلول دا ولې د دې کس ګناه څه وه ده به کومه ګناه داسې کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل ویل دا د ستا هغه امتیان دي او د دې د عذاب په قبر کې به دا وي چې وخت کې به ورلښتي دوی به په دنیا کې دروغ ویلې دروغ باندې به خپل کار چلو قرآن کې الله پاک فرمایي لعنت الله علی الکاذبین زما د رحمت نه دي لرې وي دروغجن خلک او حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان دروغ ووایي دروغ ویل د ده د دې خولې نه داسې بدبو لاړه شي چې کمې فرشتې ورسره خوا کې دي هغه د ده د دې بدبو د وجې لرې نه وتښتي دونه څخه بدبو یې ترې لاړه شي نن روزګار هم په دروغو چلی او کاروبار هم په دروغو باندې چلی دوی کو دروغ نه بیا مې کار نه چلیږي ګوره دروغ ډېره لویه ګناه ده صفا خبره کوه داسې په دونه باندې اخیستلې دي او په دونه باندې خرڅوم مناسب مزدوري کوه دروغ مه وایه مزدوري به دې لګي لیکن برکت به پکې الله پاک ډېر اچوي او په دروغو باندې به ډېرې ګټې لکونه به ګټې لیکن خیر او برکت به ورکې نه وي 1 روپۍ به دې هم په کار باندې نه راځي 1 روپۍ به دې په ښځې باندې نه لګي او هرې پیسې به چې کوم دی په هسپتالونو باندې په ډاکټرانو باندې په عدالتونو باندې او په تاڼو باندې به دې بیا لګي لہذا کار کوه په صداقت سره کوه په رښتوني سره کوه الله به ورکې برکت اچوي نبی علیه السلام فرمایي مخکې وکړو مې کتو و یو تنور دی غټ تنور او په یې کې اور بلیږي لیکن داسې تنور دی چې لاندې ډېر زیات کولاو دی او دا بره خولې لږه راتنګه ده نو په دې تنور کې چې کله زه وګورم وایي لمبه ورکې اور ووایي نو بعضې پکې نوجوانان دي او بعضې ورکې چې کوم دی پیغلې جینکې دي نو چې کله دا اور لمبه ووخي ویل دا پیغلې جینکې او دا نوجوانان د تنور دې سر له راشي وایي زه ګمان داسې وکړم چې کیدای شي اوس دا اور دا لمبه دا نوجوانان او دا پیغلې د اور نه د تنور نه بار ته راوغورځوي خو چې کله لږ ساعت وشي هغه لمبه واپس کیني وي دې ورکې واپس د تنور ویښله لاړ شي بیا لمبه راشي بیا یې سر له راوړي بیا لمبه ښکته شي بیا لاندې وغورځوي وایي جبرائیل علیه السلام ته مې وویلې چې دا کم نوجوانان دي او دا کمې پیغلې دي په دې عذاب کې مبتلا دي په دې اور کې سوځېږي دا کم خلک دي وی راته وفرمایل جبرائیل علیه السلام چې دا د ستا هغه امتیان دي او هغه نوجوانان دي او هغه پیغلې دي چې په دنیا کې به زناګانې کولې زنا سره چې کوم دی مقصر و زنا نه بغیر بل کار نو زنا باندې به انختی لہذا زناګان نه چې کوم دی د انسان د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم نقصان